ځواک صاحب شعر او شاعرۍ سره مو څنګه مینه پیدا شوله؟ تان د پیغلې بوډا ته ورکړه تان د پیغلې بوډا ته ورکړه بدبخته پلار د لور شیرا ته سپارم. ستاسو په فکر ښه شعر کوم شعر دی؟ د مینې لاس چا سره پټو زما هم د مینې لاس چا سره پټو څه ناکامه عاشقي وه چې ځواني بیا یو کې پوښتنه ده چې نوو شاعرانو ته څه توصیه لرئ؟ که کوم تور پاتې وي راپورې یې کړه هسې خراب یمه چې ښه خراب شم او ستا د هجران لمبې دې مه یې وژنه ستا د هجران لمبې دې مه یې وژنه او کباب یمه چې ښه کباب شم. د ادبي ګلبڼ قدرمندو کتونکو لیدونکو اورېدونکو په دغه تمه او هیله یو چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په جمع کې نغښتي وي. قدرمندو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه خپرونه کې موږ ځو د شاعرانو سره مرکې کوو، ژوند یې پوښتو او د ژوند په پوښتیاوو نه پوښتنې کوو. په پایله کې شعر شاعري هم درته ناورو. په همدغه سلسله کې راغلي یو د پښتو ژبې قدرمن شاعر ډېر محترم عابد ځواک صاحب ته. نو راځو په خپرونه کې د عابد ځواک صاحب څخه څو شعرونه اورو او کوشش کوو څو پوښتنې هم ترېنه وکړو. عابد ځواک صاحب په پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست. هرکلی وایي ستړي مه شئ. خیر اوسې مینه او مننه الله مو وساته. تاسو ته او د ادبي ګلبڼ ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه او پیرزوینې تقدیموو. الله تعالی جل جلاله مو سوکاله خوشحاله ژوندي او بریالي ولره. ډېره مننه ځواک صاحب ورکه. نو په لومړی کې یو کوچنۍ پوښتنه لرو بیا به مخکې ځو. ځواک صاحب شعر او شاعرۍ سره مو څنګه مینه پیدا شوله؟ شعر او شاعري شعر او ادب د هر ملت د هویت د ماهیت او د حقیقت ښکارندویي کوي. شعر او ادب د ملت او د ولس صفا او رښتونې هنداره ده. د شعر او ادب پر په وجه باندې سړی خپل غږ د واکمنو تر غوږونو باندې ډېر ښه رسولی سي. نو د همدې بنسټ پر اساس مو د شعر او ادب سره مینه پیدا سوه. ډېره مننه ځواک صاحب برکه. نو په لومړی کې غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو. دا یوه څلوریزه ده. وایي هر ارمان مې خړو اوبو دی لا کړی هر ارمان مې هر ارمان مې خړو اوبو دی لاهو کړی اخ زه څومره بد نصیبه بد قسمت یم او یاغي خیال مې درد په خپله غېږ کې واخیست یاغي خیال مې درد په خپله غېږ کې واخیست ستړی ستړی ځواک له ستړي اذیت یم. او دا یو څو بیتونه دي. وایي زه د لستوڼي د مارانو پرېکړه زه د لستوڼي د مارانو پرېکړه و محکمې د لوی الله ته سپارم او ستا جبر ظلم زما معصومه څهره ستا جبر ظلم زما معصومه څهره د بېوسۍ و انتها ته سپارم او تصویر دې سوځم نور دې نه یادوم تصویر دې سوځم نور دې نه یادوم اوښکنۍ سترګې مې ژړا ته سپارم او تصویر دې سوځم نور دې نه یادوم اوښکنۍ سترګې مې ژړا ته سپارم او اخ تان د پیغلې بوډا ته ورکړه تان د پیغلې بوډا ته ورکړه بدبخته پلار د لور شیرا ته سپارم او شنو د وخت زور به یې ونړوي شنو د وخت زور به یې ونړوي ځواک د سپین سري مور دعا ته سپارم او زه د لستوڼي د مارانو پرېکړه و محکمې د لوی الله ته سپارم. بیخي خوندور ځواک صاحب برکه. پوښتنې ته راځو. ځواک صاحب ستاسو په فکر ښه شعر کوم شعر دی؟ زما په اند باندې ښه شعر هغه شعر دی چې ساده تلپاته وي او زړونو ته لاره وکړي. زړونه پر زړونو باندې خپلې منګولې ښخې کړي. ولس او ملت ته نیکه رهنمایي کې سوې وي. د ډېرو مغلقو تشبیحاتو څخه ډډه کې سوې وي. په داسې شکل باندې هم نه وي. کله کله که څه هم استعارات او تشبیحات د شعر په تزیین کې مهم رول لوبوي. خو کله کله ډېرې مغلقې تشبیحات په شعر کې کارول سوي وي. شعر یې د معما تر حده پورې وړی وي. نو هر هغه شعر ښه شعر بولو
چې ساده وي، تلپاته وي او نیکه رهنمایي کیسه وي. ډېره مننه ځواک صاحب مبارک. غزل درڅخه اورو ځواک صاحب. د یو غزل د وایي ارشاد. بې دردي و بې غمي و چې ځواني وه. بې دردي وه. بې دردي و بې غمي و چې ځواني وه، بې له تخته بادشاهي وه چې ځواني وه. او زما هم د مینې لاس چا سره پټ و. زما هم د مینې لاس چا سره پټ و، څه ناکامه عاشقي وه چې ځواني وه. او وایي زما هم د مینې لاس چا سره پټ و، څه ناکامه عاشقي وه چې ځواني وه. او وخت و زه هم د همزولو سرې خان وم. وخت و زه هم د همزولو سرې خان وم، ړنګه بنګه مې خاني وه چې ځواني وه. او بې دردي وه بې غمي وه چې ځواني وه، بې له تخته بادشاهي وه چې ځواني وه. وایي تل د خیال پر نیلي سپور به ګرځېدمه، تل د خیال پر نیلي سپور به ګرځېدمه، هره پرېکړه مې یاغي وه چې ځواني وه. بې دردي وه بې غمي وه چې ځواني وه، بې له تخته بادشاهي وه چې ځواني وه. وایي پر سپین مخ مې تورې زلفې راخورې وې، پر سپین مخ مې تورې زلفې راخورې وې، زمانه د تور پیکي وه چې ځواني وه. او فکر ځوان حوصله لوړه صحت روغ و. فکر ځوان حوصله لوړه صحت روغ و، ځواکه ښکلې زندګي وه چې ځواني وه. او بې دردي وه بې غمي وه چې ځواني وه. یو غزل بل هم درڅخه اورو ځواک صاحب. دغه یو څو بیتونه دي. وایي ارشاد. سود یم باقي ساقي چې درې کم، سود یم باقي ساقي چې درې کم، نور د میکدې پر لاره نه راځم. او زه د ندامت توی سوې اوښکه یم، زه د ندامت توی سوې اوښکه یم، دا یم ورو ورو تر ګریوانه راځم. او پیر مې څه مرید یم او لاس راکړه، پیر مې څه مرید یم او لاس راکړه، ستا د مخ ډیوې ته هره شپه راځم. او څو یم باقي ساقي چې درې کړم، نور د میکدې پر لاره نه راځم. او اوري مې پر زړه د الودا توري، اوري مې پر زړه د الودا توري، ځواک دایم وتا ته زړه نازړه راځم. او څو یم باقي ساقي چې درې کړم، نور د میکدې پر لاره نه راځم. ډېر خوندور ځواک صاحب مبارک. ډېره مننه کوو، ډېر ښکلي غزلونه راسره شریک کړل. ځواک صاحب په اخر کې یو پوښتنه ده چې نوو شاعرانو ته څه توصیه لرئ؟ نو شاعرانو ته همدا توصیه ده چې باید د مختلفو شاعرانو شعرونه مطالعه کړي، لکه رحمان بابا یا دغسې خوشحال خان یا دغسې نور پخواني منل سوي تکړه شاعران، تر څو د شاعر په شعر کې نوښت پیدا سي. که څه هم یو کله کله سړی د یو خاص د یو شاعر سره متاثره سي، خو د هغه شعري شعر و شاعري کې بیا هغه نوښت نه وي چې د مختلفو شاعرانو په شعر کې چې کوم نوښت وي. د مثال په توګه یو وخت مې اردو شعر کتی، په اردو شعر کې داسې توري وه ولا اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. دا یو شاعر دغه نیم بیته ولیکل، بیا یې مختلفو شاعرانو ته وړاندې کړل. یو شاعر ورته ولیکل، هغه شاعر عالم ولا اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں، دین محمدی میں بت پرستی نہیں، اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. ګوره د عالم فکر دا دی، هغه د خپل فکر مطابق دا ورته ویل چې ما ځکه د جانان تصویر نه کوي جوړ چې په دین محمدي کې بت پرستی نشته. د هغه نیم بیته بیرته فقیر غریب مسکین ته شاعر ته ور وړاندې، هغه ته ویل اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. هغه د خپل فکر مطابق ورته ویل والجیب میں کچھ پائی نہیں، مفت میں بنتی نہیں، اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. په جوب کې څه سته نه، په مفته کې جوړېږي نه، نو د دې بنیاد بنسټ باندې د جانان تصویر نه دی جوړ کړی. د هغه نیم بیته یې بیرته عاشق ته ور وړاندې کړه. عاشق شاعر ته چې کښېښول ول اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. هغه عاشق شاعر ورته ولیکل ولا ایک سے جب دو ہوئی تو لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئی تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانان مینې بنوائی نہیں. د یوه څه چې دوه سي ډېر فلسفیانه انداز کې هغه عاشق دی، ول د یوه څه چې دوه سي هغه الفت یا مینه چې د یوه سره هغه بیا د دوه سره بیا نه وي. له دې وجې مې د جانان نو هدف مې دا دی چې د مختلفو شاعرانو شعرونه مطالعه سي، د هر یوه هغه خاص داسې څه چې زړه ته لار کوي هغه شی به سړی راټولوي، په شعر کې به یې نوښت پیدا کېږي. نو نوو شاعرانو ته همدا توصیه ده، باید د مختلفو شاعرانو شعرونه مطالعه شي. ډېره مننه ځواک صاحب مبارکه.
نو قدرمندو دا د ځواک صاحب سره ولا مرکه تر څو چې مرتبل شاعره پرېزو نو ستاسو څخه اجازه اخلو د لوی الله په امان